واده شپه یو داسې یادګاري شپه وي چې په ټول ژوند کې یعنې که ټول ژوند بیا تیر هم شي یا په دې کې د دغه شپې په شانتې بله شپه نه راځي. ځینې خلک داسې هم وایي چې که یو سړی دویم واده هم وکړي خو د دویم واده په شپه باندې هم د لومبنۍ شپې چې کوم خوند مزه او کومه خوشبو محسوسیږي نو هغه بیا د دویم واده کولو کې هم نه راځي. د واده په شپه باندې داسې کوم کارونه دي چې هغې سره ستاسو ژوند ښکلی کېدلی شي او ستاسو میرمن به ستاسو نه ډېره زیاته خوشحاله شي. دا ډېر اهم معلومات دي، ضرور دا ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو واده خو هر سړی چې کوي نو د هغه په ذهن کې دا خبره خامخا وي چې زه واده کوم نو چې زه د غلطو کارونو نه منې شم او زما یو ذمهواري جوړه شي او زه خپلې میرمنې سره حلال کوروالی وکړم. کوم کارونو باندې چې کوم حرام کارو باندې یا اخته وي یا هغه ته سوچونه راځي نو بس بیا دا کوشش کوي چې دغه حرام کارونه ځانونه وساتي او دغه حرام یا غلط یا په ناروا طریقو به چې کوم د لذت پوره کولو هغې ته الوداع ووایي او د هغه نه ځان خلاص کړي. نو لومړی کار هغه دا دی چې کله هم کمرې ته ننوځي په کار دا چې خپلې میرمنې ته سلام وکړي. د سلام نه پس بیا د هغې د تندي ویښته نیول دي او د هغې دپاره یو د عربي دعا ده. که تاسو غواړئ زه به یې در سره بیا په کمنټ سیکشن کې شریکه هم کړم، خو البته په پښتو کې داسې ویلی شي چې یا الله زما دپاره دا ښځه بختوره کړي او زمونږ د دې کور دپاره دا یو بختوره وګرځوي او ما د دې دپاره بختور کړي. دغسې دعاګانې غوښتل دي. د هغې نه پس بیا مانځه ته لږ وخت ورکول پکار دي چې مونځ وکړی شي، نفلونه وکړی شي او که ستاسو زړه نه تنګېږي نو پکار ده چې سورت یاسین هم ووایئ. کله چې تاسو دا هر څه ووایئ نو په دې سره به ستاسو زړه ته یو خوشحالي محسوس شي. بله خبره دا چې د واده په شپه باندې که هر څومره تاسو کولی شئ او خپلو خپلوانو ته یا هغه کسان چې ستاسو پې زړه دردېږي یا هغه خلک چې د هغوی اولادونه نه وي هغوی ته پکې دعاګانې وکړئ نو دا به یو ډېره ښه خبره وي، ځکه چې دغه شپه باندې په دغه وخت کې دعاګانې قبلیږي او د دې خبرو تصدیق عالمان هم کوي. نو دوستانو په دې سره به ستاسو ژوند د خوشحالو ډک شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ. غواړم په آینده کې هم تاسو سره همدغسې نوي معلومات راوړم، تاسو سره شریک کړم. ستاسو ډېره مننه. د خپل ځان د خپل چاپېریال خیال ساتئ.